مننه ګوره دا خبره د کوم سوال چې تاسو د بیلې حواله سره د چیرې یو ان سکیورټي کونسل کې پاکستان کوم درخواست ورکړو چې دا تاسو د کومه کمیټي دا 1267 د هغه لیست کې دا تاسو واچو اوس لمبه دا 1267 کمیټي د سباره کې دا 1267 کمیټي دا د افغان طالبانو د القاعده بارکه د دوی چې کم دی د دهشتګرد تنظیم دغه کړو اوس پاکستان ته چې وس بیلې په دې کمیټه په لیست کې اچي نو د دې لپاره به د لینکیجز اسټابلیش کې چې د بیلې تعلق اپریشنلی لاجستیکلی ایډیولوژیکلی انفارمیشنلی چې کم دی دا د طالبانو سره دی د ټي ټي پی سره دی یا د القاعده سره دی دا بکه انیشلی دریو ملکونو په دې باندې ټیکنیکل هولډ لته وی لکه ټیکنیکل ګراوند باندې په دې باندې اعتراض وکړو هغه یو فرانس او برتانیا او امریکا وا دوی دا وی چې زهره خبره څنګه چې مو وی چې دا کمیټي خو دغه باره کې دا خو دا ریجیکټ شوی نه دی دا انیشل سټیج کې فرست سټیج کې د پروسیجرل سټیج چوته وی په هغه کې دا وګڼل چې دا ریټرن شوی دی او دا لکه اپروو شوی نه دی ووټینګ د پاره نه دی تللی مې بي چې دې کې لکه نور انفارمیشن پکاري یا دا ډوزیر چې کوم پاکستان ورکړی دی دا انسفیشنټي د ممبر سټیټس لپاره چې یو کنسنسس ډیولپ کیو دا غي بنیاد باندې چې دی دا په هغه لیست کې واچي په کم لیست کې چې طالبان دي یا القاعده دا وغیرہ دا نو زما خیال دا دی او انټرېسټینګ خبره ده د کوم ملکونو چې ټیکنیکل هولډ لګولې دي امریکا برتانیې او فرانس په دې کې برتانیې د مخکنه دا چې کوم د دهشتګرد تنظیم ډیکلیئر کړی دی امریکا د مخکنه دهشتګرد تنظیم ډیکلیئر کړی دی او استرالیا چې کوم د ټیرر فاینانسینګ لاندې د دې هم لکه مطلب دا چې د دهشتګرد تنظیم ډیکلیئر کړی دی اوس دی دا کړیو فرانس دغه د زیره خبره د ما په خیال په دې کې به خو کتو غوري چې د نېشنل قوانینو لاندې یو تنظیم دهشتګرد دی زیره خبره د عالمي قوانینو لاندې بم ته هغه ته په هغه دغه کې ګور زما خیال دا دی چې لږ هوم ورک په نور پکاري پاکستان به نور له کوشش کوي لکه حالانکه د دې سره د کمیټه کې دا شامل پولیس کې شامل نشو نو د دې سره د بی ال ای دهشتګرد تنظیم په کریکټر سره اثر نه پریوزي چیرې ته وای چیرې عالمی دنیا وای چې دا کار کوي یا د دهشتګرد نه دینه امریکایان چې ګرځولې برتانیې استرالیا پاکستان از پروسکرایب ارګنایزیشن کړي نو زما خیال دی په دغه په دې اثر پرینوزي خدا که شبه وینو دا به د پاکستان د پر ډیر کامیاب ګوره بشکیک چې دا شنګای کوآپریشن تنظیم کوم اجلاس دا د وزارت داخله یا پبلک سکیورټي منسټران چې کوم دی د هغه اجلاس ډیر اهم اجلاس په هغه کې خو زره خبره ده د خطې د سکیورټي حواله سره او د دې درې ټاپکس یو وو د ریجن سکیورټي لاین اورډر دهشتګردي دویمو نارکو ټرافیک لکه مګم دا محاضره مواچو ته وی یا د نشي سونه چې کوم دي د دې مخنیوي نارکو پروډکشن دا او الیګل امیګرانټس چې کوم دي لکه اوس پاکستان کې د وخت تقریبا 1 مليون پورې غیر قانوني افغانان دي نو دا هر چاته دا روستم مسله ده تاجکستان ته مسله ده پاکستان ته مسله ده اوس د دې اس سی او په سایډ لاین کې چې بیا کوم معاهده وشوي د پاکستان د روس سره یو ډیره اهم معاهده وشوله هغه ته لینډ مارک اګریمنت وی چې د سکیورټي کور کول کاونټر ټیرریزم کوآپریشن کول د حواله سره یو بل سره انفارمیشن حواله سره نارکو ټرافیک چې کم دی یا سمګلینګ چې کم دی د هغه مخنیوي کول الیګل امیګرانټس چې کم دی د هغه د دوه ترمنځ میچوال دغه شو یو خدای ډیره اهمه دغه و د دې سره سم چې کوم معاهده بیا د تاجکستان سره شوې ده خو بالکل فوکس د افغانستان باندې ځوان وی چې افغانستان کې د 25 شپږ تنظیمونه دي دهشتګرد تنظیمونه دي د تسره پاکستان ته نه یا تاجکستان ته نه د پوره خطې ته د نه خطر ده اوس د دې کاونټر کولو لپاره د دې د مانیج کولو لپاره د دې خطرې د مانیج کولو لپاره د دې ترمنځ یو معاهده وشوله دغه شان د قرغیزستان پاکستان او د ازبکستان ترمنځ هم معاهده شو دا ټول معاهده چې دي د فوکس آلموست یو دی ریجنل سکیورټي ریجنل سټابیلیټي threats چې کوم دي د دهشتګردۍ دا threats چې کوم دي دا دي نارکو ټرافیک چې کوم دي یعنی سمګلینګ چې کوم دي د نشئی سيزونو دا غي مواد مخدر چې تو وي دا غي سمګلینګ دی پکې یا دا الیګل امیګرانټ چې کوم دي چې هغه پاکستان تم خطر ده تاجکستان تم د ازبکستان کې د قرغیزستان تم ده په دې حواله سره په دې سایډ لاین کې چې کوم دا معاهده وشول دا ډېر زیات کروشل دی دا په داسې موقع شو چې تاسو په تاسو مدولان د پاکستان افغانستان طالبانو او د روس ترمنځ یو معاهده شو نه اخی چوکاټ کې چې تو ګورنه بیا
بیا دا دی چې لکه دا مطلب دا دی چې خطه کې نه صرف دا ریالایزیشن دی چې افغانستان خبره چې کم دی د دینه خطې ته د عدم استحکام کولو یو خطر شته دی انسټیبিলিټي کاس کولو یو خطر شته دی او هغه بیا د ټولو ذمہواری ده لکه دې کې سونه سنټرل ایشین ملکونه روس چین وغیرہ نو دا یو ډېر اهم ډیولپمنټ په دې حواله سره دا یو ډېر اهم سوال دی د ارومچی مذاکراتو حواله سره د چین چې کوم نماینده خصوصي افغانستان د پاره نو هغه افغانستان تم لاړ دوزله پاکستان ته رااله خبره دا کې دی چې کې دي چې دا بل پړاو چې دا ډېر زر شروع شي او دویم راوند چې کوم ډېر زر شروع شي افغانستان خو باغې باندې تیار دی او آمادم دی خو پاکستان ما په خیال لا دې ټیم کې دیته تیار نه دی پاکستان څخه شرایط دي چې کوم لیک شوی دی هغه دي چې پاکستان وی چیرې مخکې دوی کوم وعده کړی دي باغې خو لږ عمل وکړي کنه دوی چې کوم د ارومچی کې کوم ورځ خبرې شوی په هغه کې چې دوی سویلیو چې لږ پریکټیکل سټپ واخلو دوی خو موږ سره په خبرو کې انګیج کی عمل نه کوي نو دی وی چې پاکستان وی ما په خیال روس سره چې کوم خبره کړې ده چې دې ټیم کې مونږه د خبرو د پاره نه کوم خبره د مقصد د پاره پکار دي با مقصد خبره پکار دي که با مقصد خبره نه کیږي نو بیا د نه خبره نه دي پکار نو روس ته دا چین ته دا خبره کړې ده او چین هم دا وی چې او مونږه به ابزرو کو د طالبانو رویه چې د ټي ټي پی خلاف د بي ال اي خلاف مسجد برګیډ خلاف حافظ ګل بادر خلاف دا څومره ګروپونه چې دي چې د افغان خاور استعمالي آیا د دوی خلاف دوی څه کاروایی کوي او داسې کاروایی چې ښکاري پته لګي ویزیبلی خلک ویني هغه باره کوي ما په خیال چینم سنه سهاده پورې د پاکستان سره په دی حواله سره یو هماهنګي شته دي او دا وجه ده چې چین ما هم رسټرس کینه چې دویم پړاو د خامخا وشي زردي وشي هغه وی چې ټیک تا طالبان او د بوري زوی څخه بویا کنه چې څخه دوی وکی کنه نو ما په خل د دې د وجه نه غټه دغه د چې طالبانو رویه دا وی انکشن دا وی ټایم بای کول او وی چې کم دي دا نه منل چې لکه دا د غوځي موارده چې د افغانستان خبره چې کم دي د پاکستان د چین یا د بلبل خلاف استعمال شي ګوره موسن نه کوئی بارے کې څنګه تاسو چې ایران ته روان دي نن باغ یا بتلی یا بزی لګن د هفته ورځ ده خالی ورځ ده نن با اخته ما په خل د ډېر هم ډیولپمنٹ دي دغه وجه دا چې ګورم محسن نقوی غریب خودري سلو ورځې بشکیک کې آلته کې دا غنه وز دغه رولم بدل شوی دی وس هغه مخکې به وزیر اعظم او وزیر خارجه او ډیپټي وزیر اعظم دی وکول اوس دا کار محسن نقوی کوي رپورټس دا هم دي چې هغه ډېر هم میسج سره چې کوم دی د فیلډ مارشل میسج چې کوم دی هغه ایرانی حکومت وړي د ټرمپ سټیټمنټ چې تاسو ګورئ نو هغه کې هغه چې کومه لکه د سپریم لیډر سره د ملاویدلو خواهش ظاهر ول د معاهده د کول لکه ډېر داسې خبرې راځي چې دا غنه د لګي چیرې هغه څه سیګنل ورکړي دی پاکستان ته فیلډ مارشل د سورج مخکې هغه خبرې هم کړې وي پاکستان فیلډ مارشل سره کړې وي ورلد لیډر سره کړې وي زما خیال دا چې ډېر اهم میسج سره تللی دی او دا خبره کافي حد پورې حل شوی ده دغه د مارک روبیو کم سټیټمنټ او چیرې د ټینګ موږ سره په لینګویج او په الفاظو باندې خبرې روانې دي نو مطلب دا دی چې معاهده دوانو ته سنسه خو هغه ډراپ چې کم دی ایران سره دی امریکا سره دی امریکا وی چې مخکې دی دسخط کی ایران وی چې مخکې هغه دسخط کی امریکا وی چې مخکې دی دسخط کی نو زه خلکو ته وایم ټرمپ و چې وګوره دا دی ریکوست را لګل دی او دا خبرې دی او بس ما ولا ومنلې نو سره پتاوي ماوي کې پاته دا دوره چې د ما په خیال لکه څنګه چې لس ورځې مخکې محسن نقوی د کې دوا په ودن درې ورځې کې دوره کړې وي ما خیال دا چې دا مې ډېر هم هغه دوره دا یو کنټینیویشن